نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه عبادت چې لږ وي او دایمي وي دا خوښ دی در هغه عبادت څخه چې هغه ډېر وي او د څو وخته پاره بل روایت کې راځي خیر العمل ما دیم علیه د ټولو غوره خیر د اسم تفضیل څخه د ټولو غوره عمل هغه دی چې پر هغه باندې سړی دوام وکړي همیشهتوب وکړي و ان قل کسم کم مطلب دا چې د ان منځه وروسته ته 2 رکعات نفل صلات توبه یا حاجت کوي او دایمي کوي دا در هغه ښه دی چې سړی یوه میاشت د ان منځه وروسته 100 رکعات نفل کوي بیا بل وخت خپل فرضي عبادت ځینې پاتې کوي اسلام موږ ته عجبه ښایسته چوکاټ شی دی که عبادت کوي د نام او د افتخار لپاره به نه کوي که صدقه کوي دا هم عبادت که عمرې کوي دا هم عبادت که حج کوي نفلي حجونه کوي دا هم عبادت دی خو دومرې کوه چې ستا در توان لا دی د دې لپاره مه کوه پروش کال تللی وم شش کال به خلک وایي پیسې خلاصې کړي عمرې ته نه ځي یا ځم چې پوروم یې هم ځم عبادت نه دا د نامه لپاره دا به جای د دې چې دا پیسې ستاسو ولاړلې یوه ذره ثواب هم الله نه درکړي د دغه ریا او د نمود یا د بل بنده په خاطر دې د عبادت وکړي دغه رقم صدقه راوخه پروژې کې د خلکو ته جماعتونه ورکول شش کال په توان نه لري طاقت نه لري لیکن په دې وجه کوي چې دا سبا خلک ما ته پیغور راکړي چې واده خو ما خل لاړې ځینې نو بیا کې پوره کې قرضې هم یې کوي دا یوه ذره ثواب نه لري یوه ذره ځکه انما الاعمال بالنیات دا زموږ مهم روایت دی زموږ د ټولو اعمالو دار مدار چې کوم دی هغه د نیت پورې تعلق لري